د کوروالي پر وخت د کوڅ په ځای په کونه کوتک منډل څنګه وي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د کوروالي پر مهال کله چې تاسو ګرم شئ یا په شوق کې راشئ، د سیکس پر وخت د کوروالي یعنې د کوروالي په دوران کې که چیرته سړی ډېر په شهوت یا ډېر په خوند کې راشي، د کوڅ په ځای یعنې د مخې په ځای په شا کوتک ننباسي، نو څه جایز دي او څه ناجایز دي. لکه څنګه چې تاسو اورېدلي دي او تاسو به ډېرو داسو کتلي هم وي. هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ چې د خپلې مېرمنې سره یا هم د نورو سره، که بلکې د نورو سره هم کوئ او د خپلې سره هم کوئ، نو دا کار لیواتت بلل کېږي. که تاسو چېرته په جوش کې راشئ یا هم په خوند کې ډېر راشئ او تاسو یکدمې د مېرمنې په شا کې دننه کړئ، نو تاسو به دومره هم بې عقل نه یاستئ او نه به دومره د مېرمنې شا طرف دومره اسانه وي چې تاسو کوتک پکې داخل کړئ. خو حتما په یو ځل تاسو به دومره سوچ کړی وي یا هم دومره به تاسو فکر ته راغلی وي چې زه کوم ځای دغه کوم او کوم ځای نه دغه کوم. که څه هم د مېرمنې شاخوا دومره اسانه هم نه ده، لکه څنګه چې خلک وایي چې زه کله په شوق کې راشم نو د مېرمنې په شا کې دننه کوم. دا هېڅ د عقل خبره منلو وړ نه ده، ځکه په شا کې چې کله ښځې سره تاسو یو ځای کېږي نو دا ډېر غټ زور غواړي. نو حتما تاسو مېرمنې ته کوم ګواښ کوئ یا هم مېرمنې ته کوم داسې یو څه وایي، نو هغه تاسو سره د شا له خوا نه هم بیا یو ځای کېږي. د ویډیو اصلي مطلب داسې دی چې هېڅکله هم تاسو د خپلې مېرمنې سره یا هم د نورو مېرمنو سره یا د نورو هلکانو سره هېڅ وخت کې له شا له خوا نه یعنې د لیواتت مه کوئ، ځکه لیواتت د نوح علیه السلام قوم کوو چې الله پاک تباه او برباد کړ. او بل هر څوک چې کله د شا له خوا نه د مېرمنې سره یو ځای شي یعنې په یو دفعه کې دوی چې کوم بدن کې کوم شهوت وي هغه بیا په مخه باندې نه سړېږي او دوی به بیا هر ټیم دغه په شا له خوا نه دوی خپل شهوت سړوي. خو پام کوئ چې په دغه ناوړه مرض باندې ځان اخته نه کړئ. که چېرته مو په دغه مرض ځان اخته کړو نو بیا به تاسو ته د مېرمنې مخه شرمګاه دومره خوند نه درکوي، بیا به ټول عمر په شا کې لګیا یئ او په عذاب او په غضب به د الله ککړ یاستئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.